د خوست ولایت والی ښاغلي بسم الله عبدالله د یاد ولایت له میخانیکي انسټیټیوټ له بیلابیلو بخښونو څخه لیدنه ترسره کړه. ښاغلي بسم الله عبدالله له میخانیکي انسټیټیوټ څخه د لیدنې هدف د محصلینو او په دغه انسټیټیوټ کې د زده کوونکو له نږدې لیدل، د دوی ستونزې اورېدل او همدارنګه د یاد انسټیټیوټ د وروستیو پرمختګونو او په کل کې د لویو ستونزو له نږدې لیدل او اورېدل یاد کړل. همدارنګه محصلینو هم د والي او ورسره د ملګرو له راتګ څخه د مننې ترڅنګ په یاد انسټیټیوټ کې د ځینو شته ستونزو او پرمختګونو یادونه هم وکړه. محصلینو له والي څخه د انسټیټیوټ د ویجاړې شویو بخښونو د ترمیم، د برق کمبود، د عملي کار لپاره د بیلابیلو بخښونو د ماشینریو د ترمیم او نویو راوړل او همدارنګه په یاده برخه کې د خامو موادو د نشتون او هواري غوښتنې وکړې. موږ چې دا کمپیوټر لیب ته ضرورت لرو، ځکه کمپیوټر لیب چې څومره موږ ته ضرورت ده عمره موږ محصلینو تعداد زیات ده. کمپیوټر لیب چې دا کمزوری ده، موږ ته باید کمپیوټر لیب غني شي او د بدلې شي سیستم دی موږ سره د لرې پرتو سیمو ولسوالیو البته د ولایتونو محصلین سره د هغې دپاره بدلې شي سیستم نشته ده. او دویم دا چې موږ ټوله استادان قراردادي رسمي کې استادان نه لرو، ځکه موږ دپاره باید رسمي استادان ډېر شي. عملي ساحه مو لږه کمزوري ده، یعنې عملي ساحه کې خام مواد نه لرو. نو موږ د دولت څخه دا غوښتنه کوو چې خام مواد موږ ته پراخه کړي. ډېر ترې نه خوښ یو، ځکه چې ډېر سهولتونه یې ترمنځته کړي دي، خو بس یوه دغه ستونزه ده چې عملي ساحه مو کمزوري ده. بل لور بیا د یاد انسټیټیوټ د تخنیکی او مسلکي زده کړو عمومي امیر مولوي نجیب الله احمد هم یاد انسټیټیوټ ته د والي راتګ یو نیک ګام وباله او همدارنګه د یاد انسټیټیوټ د اساسي ستونزو هواري او په دې وروستیو کې په بیلابیلو بخښونو کې د پرمختګونو لکه د ماشینریو د فعالېدو یادونه وکړه. له والي صاحب څخه مو د ترمیم په باره کې غوښتنه وکوله، د خاص لیسې په باره کې چې هغه لیسه په ډېر ضعیف حالت کې ده، نه ودانې سمه ده، نه برق لري او نه پنکې او کولر او اوبه لري. د دغو شیانو غوښتنه مو ځینې وکوله. حاجي والي صاحب ژمنه راسره وکوله چې ټول مشکلات انشاءالله حل کوو، چې باید موږ ته نوي ماشینګري راکړل شي او له ادارې سره هم دغه خبره موږ شریکه کړې ده او بیا یې ورسره شریکوو چې د دغه د لا پرمختګ لپاره کوټلي ګامونه واخلي. الحمدلله چې سږ کال موږ په میخانیک انسټیټیوټ کې تقریبا 1500 زیات کم شاګردان لرو چې ډېر شمېر سږ کال جذب کړي دي. د محصلینو او په کل کې د انسټیټیوټ د یادو ستونزو د حل په موخه ښاغلي بسم الله عبدالله ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې ولایتي اداره تل په دې هڅه کې ده تر څو د زده کوونکو ستونزو ته پر وخت رسیدګي وکړي او همدارنګه به په ټول توان سره هڅه کوي چې عملي برخه کې د ماشینریو فعالول او نورو شته ستونزو ته رسیدګي وکړي. یاد دې وي چې د خوست ولایت والي مولوي بسم الله عبدالله په دغه انسټیټیوټ کې د ګونګیانو زده کوونکو ټولګي هم له نږدې ولیدل او همدارنګه د دوی ستونزې چې د ترانسپورت برابرول او د برق ستونزې ولې هم واوریدلې او د حل ډاډ ورکړ. په یاد انسټیټیوټ کې همدا مهال تر 1500 کسان په بیلابیلو بخښونو کې پر زده کړو بوخت دي چې 160 تنه یې همدا مهال ګونګیان زده کوونکي دي.